سلامونه د پولیس رادیو د ټولنیزو پاڼو ډیرو قدرمنو لیدونکو هیله تمه امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ د ژوند په ټولو مشکلاتو او ناخوالو بر لاس بر یاستئ زه ضیاء الله هیلمن یم او نن په دغې مرکه کې را سره ځانګړی میلمه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویاند ښاغلی محمد حلیم رافع دی. له ده څخه به په ځانګړې مرکه کې یو لړ پوښتنې ولرو تر څو تر پایه را سره مله پاتې شئ. رافع صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست درته وایو او مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ. ډېره زیاته مننه لومړي سر کې تاسو ته او د پولیس رادیو د ټولنیزو رسنیو ټولو لیدونکو اورېدونکو او کتونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ښه وخت یې پیل کړی. ډېره زیاته مننه. رافع صاحب لومړۍ پوښتنې ته به راشو. د احصایې او معلوماتو ادارې اساسي دنده څه ده او په کوم برخو کې هیوادوالو ته خپل خدمات وړاندې کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت برابر کړ. بلې تاسو ته بهتره معلومه ده او له نوم څخه یې هم معلومیږي د احصایې معلوماتو ملي اداره یو ملي ارګان دی چې د معلوماتو د دقیق ثبت او دغه راز د مختلفو ارګانونو سره د شریکولو برخه کې مهم او اساسي رول لري. د اوس لپاره موږ په دریو کلیدي برخو کې خپل فعالیت ترسره کوو. د هغو له جملې یو د ثبتول نفوسو برخه ده چې په هغو کې برېښنایي پېژندپاڼې، کاغذي تذکرې، د زیږېدنې کارتونه، همداسې د مړینې کارتونه شامل دي چې په ټوله کې به وروسته پرې بحث وکړو. دوهمه برخه د احصایې او مسلکي معاونیت دی چې هغه بیا په مختلفو برخو کې علمي ارقامو د ترلاسه کولو لپاره سروېګانې ترسره کوي چې په دغه برخه کې موږ ډېر سروېګانې هم ترسره کړي دي. او درېیمه برخه چې ده هغه د جي آی اس یو عمومي ریاست دی چې هغه د سټلایټي انځورونو د تحلیل او د سپوږمکیو د انځورونو د تحلیل پر مټ باندې په مختلفو برخو کې علمي سروېګانې ترسره کوي چې هغه هم په مختلفو برخو کې ډېر سروېګانې ترسره شوي. تر ټولو وروستی سروې چې موږ د جي آی اس له طریق ترسره کړې هغه په هېواد کې د پنبې د تولید په ارتباط باندې وه چې دغه ریاست لخوا ترسره شوې. په ټوله کې کله چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نوم خلک اوري ډېر فوکس یې پر همدې وي چې د دغه ادارې لوی مسؤلیت د تذکرو ویش، د تذکرو اصلاح کول او په ټوله کې د زیږېدنې د کارتونو او د مړینې د کارتونو ویش یعنې لوی مسؤلیت یې همدغه دی. له کله نه چې د افغانستان اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی موږ نږدې له 9.3 میلیونه څخه زیاته هېوادوالو ته برېښنایي پېژندپاڼې ورکړي دي. په ټوله کې 1403 کال کې موږ بیا له 2.5 میلیونه څخه زیات هېوادوالو ته برېښنایي پېژندپاڼې ورکړي دي. په ورځني شکل باندې موږ په ډېر اسانۍ سره کولی شو چې تر 10,000 پورې زموږ ګران هېوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو همداسې د کاغذي تذکرو په ټوله کې زموږ د ادارې کوم مربوطه خدمتونه چې دي هغوی ته دا خدمتونه ترسره کړو. په ټوله کې د برېښنایي پېژندپاڼو دا پروسه چې ده له 1490 کال څخه را شروع شوې ده. له هغې تر دې دمه موږ نږدې 15.4 میلیونه هېوادوالو ته برېښنایي پېژندپاڼې ورکړي دي. دا پروسه اوس د افغانستان په 34 ولایتونو کې ډېر په ښه او په عادي شکل باندې روانه ده. موږ په 34 ولایتونو کې 15 فعالې ویش څانګې لرو. خوشبختانه یو ویش څانګه مو له هېواد بهر هم شتون لري چې هغه په متحده عرب اماراتو کې ده. د اوس لپاره د برېښنایي پېژندپاڼو برخه کې د سهولتونو د ایجادولو لپاره غټ پلانونه نیول شوي وو چې په دې وروستیو کې یو پلان جوړ شوی چې باید دا پروسه د هېواد په لرې پرتو سیمو کې جوړه شي. نو خوشبختانه موږ د تېر کال په جریان کې پر دې وتوانېدو چې په تېرو څو میاشتو کې البته نږدې 14 ولسوالیو ته موږ د برېښنایي پېژندپاڼو نوي مرکزونه ور جوړ کړو او لا هم دغه پروسه باندې کار روان دی چې له دې سره سره به د عادي مرکزونو ترڅنګ د آسان خدمت مرکزونه هم جوړېږي چې پر آسان خدمت به وروسته رڼا واچوو. په ټوله کې زموږ د ادارې لوی مسؤلیت همدغه دی چې هېوادوالو ته برېښنایي پېژندپاڼې ورکړو. نو د برېښنایي پېژندپاڼو پروسه کې سهولتونه جوړ کړو. دغه پروسې لپاره نور پلانونه هم نیول شوي دي چې عملاً موږ اقدامات ترسره کوو. ډېر ښه. رابسو بلې پوښتنې ته. برېښنایي تذکرو ویش البته په هېواد کې تر دې دمه څومره برېښنایي تذکرې تاسو ویشلي؟ یادونه مخکې هم وکړه خو دغې پوښتنې باندې که چېرته موږ تفصیلي وغږېږو نو دا به ډېر واقعیتا لومړي سر کې موږ د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش لړۍ چې دلته کابل کې پیل کړه، یعنې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راوروسته هغه یو ډېر داسې ناسم حالت و. لومړي سر کې موږ یوازې د توزیع لپاره دلته 8 مرکزونه پرانېستل. مخکې مې اشاره وکړه چې موږ اوس د هېواد په سطحه 15 فعالې ویش څانګې لرو. مراجعین مو ډېر کم وو. د ورځې جریان کې به د 500 نه تر 800 پورې موږ مراجعین درلودل.
اوس موږ د هیواد په سطحه تقریبا 15 فعالې ویش څانګې لرو. مخکې مې اشاره وکړه تر 10,000 پورې یوازې د برېښنایي پېژند پاڼو لپاره هیوادوال غوښتنې لیږي، دوی تذکرې ترلاسه کوي او اړونده خدمتونه ورته ترسره کیږي. پوښتنې ته راشم، مخکې مې اشاره وکړه موږ د اسلامي امارت په دوره کې له 8.3 میلیونو څخه زیات هیوادوال ته، البته له 9.3 میلیونو څخه زیات هیوادوال ته برېښنایي پېژند پاڼې ورکړي. 15 فعالې ویش څانګې لرو او په ټوله کې په ورځني شکل تر 10,000 پورې زموږ هیوادوال ته د برېښنایي پېژند پاڼو اړوند خدمتونه ترسره کیږي. ډېر ښه نافظ صاحب، ډېره زیاته مننه. هغه هیوادوال چې له هیواد څخه بهر دي په کوم ډول باندې کولی شي خپلې تذکرې ترلاسه کړي؟ او دا ډېره مهمه پوښتنه ده. زموږ اکثریت هیوادوال داسې انګیري چې زموږ هیوادوال چې له هیواده بهر ژوند کوي دوی به د هویت د کارت د ترلاسه کولو لپاره بیا راځي دلته، خو نه، موږ د هغو لپاره د دې په خاطر باندې چې دوی ته یو سهولت جوړ شي، یو پروسه مې جوړه کړې ده، دوی ته په غیابي شکل باندې کاغذي تذکرې ورکوو، د دوی هغه ستونزه پرې حل کیږي. د اوس لپاره هغه کسان چې غیابي تذکرې ترلاسه کوي، البته دوی په هیواد کې شتون نه لري، یو اصولي خپل یې کولی شي د وکیل په صفت باندې دوی ته تذکره ترلاسه کوي. نو دا وکیل د ادارې مقام ته عریضه لیکي، بیا دوی ته تذکره ورکول کیږي. بالکل. د تذکرو د اخیستنې په پروسه کې مو کوم نوي نوښتونه ترسره کړي دي او دغه پروسه مو څومره اسانه کړې ده؟ په ټوله کې موږ به د تېرې ادارې سره پرتله کړو. ما چې څومره معلومات ترلاسه کړي دي، د تېرې ادارې په وخت کې به چې کوم کسانو برېښنایي پېژند پاڼې ترلاسه کولې، دوی به حتی د بایومټریک لپاره میاشت انتظار کول. د اوس لپاره موږ دلته په کابل کې چې کوم مرکزونه لرو، کوم کسان چې دلته مراجعه ورته کوي، په هماغه ورځ د دوی څخه بایومټریک اخیستل کېږي. یو هغه ولایتونه دي چې د هغوی ولسوالۍ زیاتې دي یا په ټوله کې غوښتونکي زیات دي، ممکن هلته د بایومټریک لپاره نوبت ورکړل شي، خو دلته په کابل کې زه یادونه درته کولی شم، په کومه ورځ چې زموږ غوښتونکي مراجعه کوي په هماغه ورځ د دوی بایومټریک اخیستل کېږي. یو هغه مرکزونه دي لکه د آسان خدمت، د وروستیو کې مراجعین ډېر زیات شول، موږ یو څه وخت نوبت ورکول د بایومټریک لپاره، هغه هم یو ورځ، یا به چې اکثریت زیات وخت به مو ورکړو 2 ورځې به. نو غوښتونکي چې زیاتېږي د دې په خاطر باندې چې زموږ په کارونو کې هغه خلل رامنځته نه شي، موږ نوبت ورکوو، هغه کارونه په سم او منظم شکل ترسره کوو، یا خدای نخواسته متني اشتباه رامنځته نه شي، یا د چا سین یا مثلا نوم د پلار نوم دا اشتباه ونه لیکل شي. غوره دا ده چې مراجعین کنټرول شي، نو په همدې خاطر باندې نوبت ورکول کېږي. د اوس لپاره موږ په ټولو برخو کې سهولتونه جوړ کړي دي، که د بایومټریک برخه کې ده، که د چاپ برخه کې ده، که ولایتونو ته د انتقال پخوا به دا تذکرې چې وي ډېر په ځنډ سره ولایتونو ته رسېدل، د اوس لپاره موږ د افغان پوسټ سره یو تفاهمنامه لاسلیک کړله، زموږ تذکرې په مشخص وخت کې ولایتونو ته انتقالېږي. نو په لرې پرتو سیمو کې مخکې مې اشاره وکړه د مرکزونو پر جوړېدو باندې هم کار روان دی چې په لرې پرتو سیمو کې به هم زموږ هېوادوال د برېښنایي پېژند پاڼو د خدمتونو څخه برخمن شي. ډېره زیاته مننه. د جرمونو په کمولو کې الکترونیکي تذکره څه مرسته کولی شي؟ دا د الکترونیکي تذکرې یو ډېره مهمه ګټه ده چې هغه د جرایمو په کنټرول کې ډېر مهم رول لري. فرض کړئ الکترونیکي تذکره د ټول الکترونیکي حکومتولۍ لپاره یو بیس دی، یو اساس دی. که چېرته زموږ سیستمونه الکترونیکي کېږي، د ټولو نه اساس به یې الکترونیکي تذکره وي. د اوس لپاره که موږ بانک ته ځو، کارت ترلاسه کوو، دوی له تاسو څخه برېښنایي پېژند پاڼه یا همدغه الکترونیکي تذکره درڅخه غواړي. که چېرته موږ تحصیلي اسناد ترلاسه کوو، برېښنایي پېژند پاڼه درڅخه غواړي. که چېرته کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ځو، د کار جواز ترلاسه کوو، برېښنایي پېژند پاڼه ترلاسه کوو. په ټوله کې د دې تضمین ډېر قوي دی، هېڅوک نشي کولی چې په آینده کې جعل یا تزویر یا خدای نخواسته فساد داسې څه ترسره کړي، ځکه د دوی ټول هویتي اسناد په الکترونیکي شکل باندې موږ سره ثبت دي، یعنې په هېڅ معنا دوی نشي ورکېدلی او نه جرم ترسره کولی شي. له دې سره سره په نورو برخو کې هم ډېر مهم رول لري الکترونیکي تذکرې، ګټې ډېرې زیاتې دي. تاسو یوازې د جرایمو د کنټرول په برخه کې له موږ څخه پوښتنه وکړئ، یعنې د جرایمو په کنټرول کې ډېر مهم رول لري. بالکل. ډېره زیاته مننه. راتلونکي پلانونه په دغه برخه کې کوم دي؟ لوی پلانونه همدغه دي چې د احصایې معلومات ملي اداره به په راتلونکي کې د هېواد په سطحه یو منظمه نفوسشمېرنه ترسره کوي. له دې سره سره مخکې مې اشاره وکړه موږ د آسان خدمت مرکزونه جوړوو. دلته په مرکز په کابل کې زموږ هېوادوال د آسان خدمت د خدمتونو څخه ډېر زیات خوشحاله دي او زموږ د ولایتونو هغه برېښنایي پېژند پاڼو غوښتونکي تل زموږ سره همدغه موضوع شریکوي چې په ولایتونو کې باید دا پروسه شروع شي. خوشبختانه د اوس لپاره موږ په
څلور ولایتونو کې د مرکزونه جوړ کړي دي. د هغو له جملې یو د هلمند ولایت دی، د کندهار ولایت دی، د خوست ولایت دی، د هرات ولایت دی. په دغو ولایتونو کې د آسان خدمت مرکزونه جوړ شوي دي. په نږدې وخت کې موږ پلان لرو چې په ننګرهار ولایت کې، دغراز په بلخ ولایت کې، همداراز په ځینو نور ولایتونو کې د آسان خدمت مرکزونه جوړ شي. په ټوله کې موږ د ولسوالۍ پر سطحه باندې نوي مرکزونه هم جوړوو، ځکه په لر پرتو سیمو کې زموږ اکثریت هېوادوال چې د الکترونیکي شنپاڼو له خدمتونو څخه بې برخې دي. ډېره زیاته مننه نافذ صاحب. پوښتنه دا ده که نه، دا پوښتنه راولاړېږي چې د نفوس شمېرنه کله ترسره شوې ده او فی الحال د افغانستان نفوس څومره؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده. نفوس شمېرنه له هر 10 کاله وروسته زموږ د ادارې له قانوني اړخه یو دروند مسؤلیت دی چې باید موږ یې په هرو 10 کلونو کې ترسره کړو. خو یو څه ته باید اشاره وشي چې نفوس شمېرنه ډېرو زیاتو مالي امکاناتو ته اړتیا لري. موږ د دغه برخې اسټیمیشن یا د مصارفو دپاره هغه پرپوزل جوړ کړو، د دې په خاطر باندې چې یو مکمله او علمي نفوس شمېرنه ترسره شي. په ټوله کې پر نفوس شمېرنه باندې تر 1.5 میلیون امریکایي ډالر مصرف راځي. موږ په ملي بودیجه کې دومره تخصیص نه لرو چې دغه نفوس شمېرنې دپاره یې ځانګړی کړو. بیا هم 1403 کال کې زموږ د نفوس شمېرنې برخې لپاره یو ځانګړې بودیجه راکړل شوله. موږ د دې په خاطر باندې چې د هېواد هغه منظمه نفوس شمېرنه ترسره شي، موږ یو ولایت ورته ټارګېټ کړلو. په لوګر ولایت کې موږ د فهرست بردارۍ یو سروې ترسره کړی. البته دا د نفوس شمېرنې لومړنی یو نمونهیي شکل دی چې موږ به وکولی شو په دې کې د یو ولایت نفوس وشمېرو چې دلته څومره نارینه، څومره ښځینه، هغه مختلف انټروالونه یې شامل دي. خو په ټوله کې د دغه برخې لپاره یو منظم پلان جوړ شوی دی. له دغه ولایت وروسته ممکن نور ولایتونه ټارګېټ شي یا په دغو د پرپوزل په اساس باندې په ځینې نور ولایتونو کې هم نفوس شمېرنه ترسره کېږي. خو په ټوله کې زموږ پلان دغه دی چې یو علمي نفوس شمېرنه ترسره شي، ځکه د ستراتیژیکو پلانونو په جوړولو کې، د پالیسیو په جوړولو کې نفوس شمېرنه ډېر مهم رول لري او دا زموږ د ادارې یو دروند مسؤلیت دی. موږ دغه برخې ته هڅه کوو څومره چې ژر کېږي دا نفوس شمېرنه به ترسره کېږي. ډېره زیاته مننه نافذ صاحب. پوښتنه البته د 1403 کال کې، تېر کال کې مو څومره بهرني سیلانیان البته افغانستان ته راغلي او د افغانستان څخه یې لیدنه کړې؟ زموږ د ادارې یو دروند مسؤلیت همدغه دی چې موږ له مختلف برخو څخه د علمي ارقام راټولوو، که د صادراتو وارداتو وي او که د خارجي اتباعو د تګ راتګ وي. په ټوله کې په دغه برخه کې موږ تېره ورځ دغه راپور نشر کړو. تېر 1403 کال کې د افغانستان خاورې ته تقریبا 4,411 بهرني وګړي البته تګ راتګ یې کړی و، چې په دې کې تقریبا له 18,000 څخه البته څه کم 19,000 کسان وو چې دا د افغانستان خاورې ته داخل شوي وو او له 15,500 څخه بیا زیات کسان چې وو د افغانستان له خاورې څخه بیرته وتلي وو. په دې کې تقریبا 980 یې ښځینه وګړي وو. په ټوله کې سیلانیان چې د افغانستان خاورې ته ډېر داخل شوي وو، له 2,000 څخه زیات کسان یوازې د تاریخي سیمو د لیدنې په موخه دلته راغلي وو. همداراز نور د مختلفو مؤسساتو سره د کار په موخه دلته راغلي وو. د اوس لپاره خو له ځینې همسایه هېوادونو سره زموږ دغه ترانسپورت هم مشترک شوی دی، لکه د خارجي هېوادونو څخه د دوی هغه موټروانان په عامه اصطلاح باندې دلته راځي. د هغو زیات کسان دلته راغلي وو له خارجي هېوادونو څخه، هغه هم ټول زموږ سره ثبت دي. په ټوله کې مخکې مې اشاره وکړه د 40,000 څخه زیات بهرني وګړي د افغانستان له خاورې څخه لیدنه کړې وه. مننه. پوښتنه دا راولاړېږي چې تاسو د معلوماتو احصایي ملي اداره رنګارنګ سروېګانې احصایي ترسره کوئ. محصلین یا هم د پوهنتونونو استادان یا هم ژورنالیستان د دغو ارقامو نه څه ډول استفاده وکړي، چیرته مراجعه وکړي، له کوم ځای ترلاسه کړي؟ زموږ مسؤلیت مخکې مې اشاره وکړه، موږ مختلف برخو کې سروېګان ترسره کوو. د هېواد په سطحه علمي ارقام زموږ سره وي، موږ له رسنیو سره هم شریکوو. موږ تقریبا 15 نوع نشریې لرو چې د 15 نوع اقلام پکې شامل دي په دغو نشریو کې، چې د مختلفو برخو څخه په مختلفو کټګورۍ باندې علمي ارقام راټولېږي. بیا یې موږ د یو نشریې په شکل باندې نشروو. د سایې یو کلنۍ شته ده، دا زموږ د ادارې پر ویب سایټ کې هم شته ده. ټولو خبریالانو ته او دغه راز علمي نهادونو ته، نړیوال مؤسساتو ته، څوک چې غوښتنه کوي ټولو ته د لاسرسي وړ ده او دوی کولی شي استفاده ترې وکړي. ډېره زیاته مننه نافذ صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو هم مننه.
درنو لیدونکو زموږ نننۍ ځانګړې مرکه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه ضیاءالله هیله من ستاسو درنو چوپړ ته حاضرېږم په پاک او بښونکي خدای مو سپارم.